The cat is small. پیشو وړه ده. پیشو وړه ده. This is the end. دا اختتام دی. دا اختتام دی. The book of poems. د شعرونو کتاب. د شعرونو کتاب. Wait until I come. زما دراتلو پوری صبر وکړه. زما دراتلو پوری صبر وکړه. He turned around. هغه شاته راوګرځید. هغه شاته راوګرځید. I would rather stay. زبا حصارېدل غوره وګڼم. زبا حصارېدل غوره وګڼم. My name is احسن. زما نوم احسن دی. زما نوم احسن دی. She is my best friend. هغه زما ډیره ښه ملګري ده. هغه زما ډیره ښه ملګري ده. I have been here since morning. زه د سحر راسي دلته یم. زه د سحر راسي دلته یم. I felt sad. ما خفګان محسوس کړو. ما خفګان محسوس کړو. What is the word? لفظ څه دی. لفظ څه دی. I used a new phone. ما نوې فون استعمال کړو. ما نوې فون استعمال کړو. Turn on the light. رڼا ولګوه. رڼا ولګوه. Oh, I forgot. اوهو زمانه هیر شو. اوهو زمانه هیر شو. I will go next. ورپسې زه یم. ورپسې زه یم. He began to speak. هغه خبرې شروع کړې. هغه خبرې شروع کړې. I have less time. ما سره لږ وخت دی. ما سره لږ وخت دی. Or you can say I have less time. ما سره وخت کم دی. ما سره وخت کم دی. He gave a present. هغه ډالۍ ورکړه. هغه ډالۍ ورکړه. It is a large room. دا یو غټه کمره ده. دا یو غټه کمره ده. I need water. زما اوبه پکار دي. زما اوبه پکار دي. The lion lives in a den. زمری په غار کې اوسیږي. زمری په غار کې اوسیږي. Stay within the limits. په حد کې اوسیږه. په حد کې اوسیږه. Open the door. دروازه کولاو کړه. دروازه کولاو کړه. He is a poor man. هغه یو بیوزله سړی دی. هغه یو بیوزله سړی دی. I am certain. زه یقیني یم. زه یقیني یم. He works hard. هغه مهنت کوي. هغه مهنت کوي. I sent a message. ما یو
پیغام ولیږو. ما یو پیغام ولیږو. I often go there. زه زیاتره هلته ځم. زه زیاتره هلته ځم. He stood up. هغه ودرېدو. هغه ودرېدو. Knowledge is power. پوهه طاقت دی. پوهه طاقت دی. Now it's your turn. وس ستا نمبر دی. وس ستا نمبر دی. The room is clean. کمره صفا ده. کمره صفا ده. I ate half the apple. ما نیمه مڼه وخوړله. ما نیمه مڼه وخوړله. The park is open to public. چمن د خلکو د پاره کولاو دی. چمن د خلکو د پاره کولاو دی. They did it themselves. هغوی دا پخپله وکړو. هغوی دا پخپله وکړو. Good morning. سحر مو پخیر. سحر مو پخیر. Sir is in the office. ښاغلی په دفتر کې دی. ښاغلی په دفتر کې دی. I'll do it myself. زه به دا پخپله وکړم. زه به دا پخپله وکړم. Keep it safe. دا خوندي ساته. دا خوندي ساته. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.